السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم ستاسو څنګه کولی شئ چې دا رقم ته ښایسته ښایسته ویل پیپران د خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ او خپل موبایل مې دا رقم ته ښایسته کړي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور ویل پیپر ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، لا خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته. د دغه د ډاونلوډېدو طریقه به زه تاسو ته د ویډیو په اخر کې در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو هغه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم تاسو راسئ په دغه اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. کوم پرمیشنونه چې له تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنونه به تاسو الاو کړئ. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو هغه پرمیشنونه الاو کړئ، دغه رقم پلی ویل پیپر، لایو ویل پیپر، نو ګور دوستانو کله تاسو په پلی ویل پیپر باندې کلیک وکړئ، هغه ویل پیپر به دلته تاسو ته پلی سي او دغه رقم په سیټ ویل پیپر کې دغه ویل پیپر تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې درولی سئ. کله چې دوستانو تاسو سیټ ویل پیپر ووي، دغه رقم دلته تاسو راسئ په سیټ ویل پیپر باندې به کلیک وکړئ. نو دلته دی تاسو ته دوه اپشنونه درکوي. اول اپشن هوم سکرین ده، خالي تاسو په هوم سکرین دروئ، او دویم اپشن ده هوم سکرین اینډ لاک سکرین، کې چیرې تاسو په هوم سکرین او په لاک سکرین په دواړو باندې دروئ، نو بیا به تاسو په دغه لاندې اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په لاندې اپشن باندې کلیک وکړئ، هغه به ودرېږي او دغه رقم په ریسیټ کې هغه بیرته تاسو ریسیټ کولی سئ، یعنې تاسو یې بیرته ختمولی سئ او دغه رقم په کلر موډ کې دوستانو تاسو د کلرونه ور بدلولی سئ. اوس که تاسو وایټ کلرفول آرډر غواړئ، که دغه رقم کلرفول رینډم سیم غواړئ، دغه رقم که هر یو تاسو غواړئ نو هغه دلته تاسو ورښولی سئ او دغه رقم دلته تاسو خپله هم کلر بدلولی سئ. که تاسو غواړئ چې هر کلر بدل کړئ، هغه دلته تاسو بدلولی سئ او دغه رقم نمبر اپ کې دلته تاسو هغه کوم ډاټ نشانونه چې دي تاسو د هغه نمبر ورښولی سئ. که هر څونه دا زیات وي نو هغه نمبرز به هلته بیا زیات را روان وي او دغه رقم یې دلته دوستانو تاسو سایز ورښولی سئ او په بیکګراونډ کلر کې دوستانو تاسو کولی سئ چې د هغه بیکګراونډ کلر بدل کړئ. که ور په بیکګراونډ کې هلته تور کلر را روان وو، نو که تاسو غواړئ چې وایټ کلر ورکړئ، دغه رقم ریډ کلر ورکړئ، ګرین کلر ورکړئ، که هر کلر ورکوئ هغه دلته تاسو ورکولی سئ. نو دغه رقم دوستانو کله چې دغه ټوټل شیان تاسو ورکړئ، بیا به تاسو په سیټ ویل پیپر باندې کلیک وکړئ او دغه به ستاسو په موبایل باندې ولګېږي. نو ګوره دوستانو اوس هغه زما په موبایل باندې لګېدلی ده. اوس تاسو کولی سئ چې دا رقم ته خپل موبایل ښایسته جوړ کړئ. نو دوستانو اوس ځو د اپلیکیشن د ډاونلوډېدو طریقه زه تاسو ته درښیم. د دې لپاره به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي دوستانو تاسو په هغه براوزر خلاص کړئ او دلته به دوستانو تاسو په سرچ بار کې ولیکئ www.beautiful. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو بیوټیفول ټرینډینګ، نو دوستانو دلته به تاسو www.beautifultrending.com/ دلته به تاسو لایو وال پیپر ولیکئ. دوستانو کله چې تاسو لایو وال پیپر ولیکئ، نو ګوره دوستانو کله چې تاسو www.beautifultrending.com/ لایو وال پیپر کله چې دوستانو دغه تاسو ولیکئ، تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن دغه کم سایټ تاسو ته خلاصو. له دې سایټ څخه تاسو کولی شئ چې هر کوم ته اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. ګوره دوستانو لاندې دلته تاسو ته د ډاونلوډ بټن لیکلی دی، تاسو به د ډاونلوډ په بټن باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو ډېر په اسانه طریقه سره تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.